د کابل لاریون کوونکو ښځو د طالب مشرانو ډېره ستره بې عزتي وکړل. تازه جنرال مبین یې په اړه سخت غبرګون ښکاره کړ. دا چې ښځو څه کړي ملا هیبت الله چا پاکستانی جاسوس وباله او مبین څه ویلي، ویډیو پوره وګورئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه د مشال پریس قدرمنو لیدونکو. جنرال مبین وایي ښځینه مظاهرچیانو د کنځلو ترڅنګ امیرالمؤمنین پاکستانی جاسوس وباله. د کابل په امنیه قومندانۍ کې د طالبانو ویاند جنرال مبین په یوه تلویزیوني مرکه کې له ده سره په کابل کې د ښځینه مظاهرچیانو د توند چلند له کبله شکایت وکړ. نوموړي وویل چې یو شمېر ښځینه مظاهرچیانو د او ان د دوی امیرالمؤمنین یعنی عمومي مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته کنځلې وکړې او د پاکستان جاسوسان یې وګڼل. نوموړي دا هم وویل چې دوی د ښځو د مظاهرو مخالف نه دي، خو شرط یې دا دی چې د مظاهرو لپاره باید وار د مخه له کورنیو چارو وزارت، عدلیې وزارتونو یا سترې محکمې څخه اجازه واخلي. جنرال مبین په دې مرکه کې دغه راز ښځینه مظاهره کوونکي تورنې کړې چې په بهرنیو هیوادونو کې د پناه غوښتنې او د دې کار لپاره د کیس جوړولو په موخه لاریونونه کوي. دغه طالب ویاند ښځینه فعالانو ته په خطاب کې وایي چې ناټو او امریکا بیرته افغانستان ته نه راګرځي او دوی هم نه باید د هغوی په تمه لارو کوڅو ته راووځي. د دغه طالب ویاند څرګندونې په داسې حال کې دي چې پرون طالبانو د دوی په پلوي خپله د ښځو یو لاریون تنظیم کړی و. دغې ډلې وړمه ورځ پر هغو ښځینه لاریونوالو ډزې وکړې او سره خواره یې کړل چې د خپلو تلف شوو حقونو د ادعا لپاره کابل کې لاریون کاوه. د طالبانو منتقدین دوی تورنوي چې د ښځو په اړه څو ګونی چلند کوي. د دوی په وینا طالب چارواکو له یوه لوري میلیونونه ښځې له زده کړو، دندو او فعالیتونو راګرځولي او د اسلامي شریعت د تطبیق په پلمه له لوږې په دې ډکو شرایطو کې په کور کې کړي، خو بل لور ته د نړیوالو خواخوږۍ جلبولو لپاره ښځینه فعالانې سړکونو ته ویستي چې د دوی د غوښتنو د ملاتړ لپاره مظاهره وکړي. طالبانو دغه ادعاو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. قدرمنو لیدونکو زیاته مننه کوم چې ویډیو مو تر پایه وکتل. زموږ همدغه مشال پریس چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړي. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.